منکم پتا سنا یا پتا سکی یؤمنو چې ایمان راوړې وی بالله ایمان راوړي بالله بالا تعالی باندې والیوم الاخر ورځ د آخرت باندې یعنی که ایمان وی نو د احکامات بمانی نه بځان من پښتونواله غالبای او نه بځان داسې پنجابی جوړی چې بس څه خو خزي هغه ازادي ور کوي ذالکم دا تاسو د پاره اسکا ډیر زیاته ذریعہ د پاکی دا لکم تاسو د پاره واطهر او ډیر زیاته صفائی دا یعنی دې په منځ کې جوړه کول د دې نکاح کول د دې رضامندیا حاصل اول د ولینا اجازه غستل دا ټول احکامات والله الله تعالی يعلم بهيږي وانتم او تاسو لا تعلمون نه بهيږي اوس نکاح ختم شو الله طلاق وشو نو بیا وداغلته بچي دي مثلا اوس دغه احکامات دي والوالدات او بیان دی یرضعنا شودی دی ور کوي پي دی ور کوي زمانہ د رضاعت پي ور کول ته ویل کی طلاق شوی خزي یا نور مسلو سره بیلتون راغله ده خلا دا وغیرہ نو دا به پي ور کوي اولادهن اخبل بچوتا حولین دوکالا کاملین پورا خدا حکم چا د پاره ده لمن دا د هغه چا د پاره ده اراده چې هغه غواړي ان یتم اندا یتم چې پوره کی الرضاعه زمانه د رضاعت ان د پوی موده چې دا پوره کی د هغه چا د پاره د حکم ده او کدی مخکنه په دې باندې راضی وي چې نه پوره کول و مې پوره کول وعلى المولود او په پلار باندې یعنی چې بچي سي کول دي پلار چانه چې بچي پیدا شوی وي له هغه د پاره رزقهن خوراک د دې زنانو ده ضرورت زندگی به ورته ور کوي دغه چې دوی اصل کې د پلار ده نو هغه دغه بچي چې د مور ورته پي ور کوي نو د دې بدل کې هغه څه خرچه خوراک وغیرہ غواړي نو د په پلار باندې لازم ده دا به ور کوي دا به خځه ته ور کوي وکسوتهن او کپڑے د اغې دي کپڑے به مرته ور کوي بالمعروف په خې طریقې سره معروف ندل طبيعت تاسو یو بیا معنا باوري چې په شریعت کې او په معاشره کې لکه مثلا خزه مطالبه کوي چې ما د 50000 د میاشت راکړي نو دا د الله طرف نه خو ناجایز نه ده خو په معاشره کې خدای ډېر بده خبره ده چې یو بچی د پي ورګ نه 50000 دي او یا سړی وای چې یو پیسې نه در کوم نه دامړه ناجایز ده معاشره کې وګورئ چې عام روایت سدي 5000 6000 7000 یا د خدي ضرورت اندازه ولګوي چې دغه ضرورت سدي هغه مطابق د فیصله وکي هغه چې تاسو ورته ورکوي ولا تکلفو تکلیف بنشي ور کوله نفس هیڅ یو کستا الا مگر وسعها داغه د وس مطابق سړی غریب دی میاشت 3000 پوره کولی شي نو ته به 4 روپے پنځه پینک دی سړی مالدار دی لزر ور کولی شي په کار نه دی جاده په ځان باندې پنځه کی دي سړی د خپل حاجت مطابق یعنی ضرورت هغه وسات مطابق لا تضار تکلیف دم بنشي ور کوله والدتن مورتا بولدها په سبب داغه بچي چې کني به ته تنګي چې تاسو به دي ولې بنور کوي پي به ور کوي خامخا به ور کوي نه تکلیف بنور کوي تکلیف بنور کوي یا هغه دبل خوند پر رکاوټ ته یا هغه بیماری ده یا هغه پکور کې بل مشکل ده نو په دې بنیاد باندې باغی ته تکلیف بنور کوي ولا مولود او نپلار تا له د سړی د الګ د ماشوم به ولده په سبب د بچی سره چې ته مجبورې چې نه خامخه به ماته 6000 روپۍ وروړي ځکه چې بچی ستاده تکلیف بدواړو ته نه لاند مختصر خبره ده وعلى الوارث ووارث باندې مثل ذالک عمده غرنګي حکم ده مثلا خاوند مړ ده نو وارث خو به پاتې وي نو د خځې ته ضرورت دغه وارث پوره کوي ته کاغه وارث پلار دی او کورور دی او کمور دی که هر څوک دی نو دغه حکم بیا پلار خو د بچیشته نه مړ دی او دا خو یتیم پاتې شوی دی د مور سره نو د دې ضرورت به څوک پوره کوي څوک چې دغه مړی وارث وي هغه به د ضرورت پوره کوي فإن ارادا بکچری دوی غواړي د مور پلار دواړه فصالا جدا کول ان ترادن پر زمانتی سره منهما د دواړو نه د دواړو پیرازي دي چې اوس جدا کو کال بعد 15 میاشتو بعد 14 میاشتو بعد وتشاور او په مشورې سره فلا جناح نو نشته ګناه علیهما په دې دواړو باندې چې کني خامخه بد وکاله پوره کوي نه خامخه وکاله ضروری نه دي مشوره وکړه په خپل کې سره جوړه وشوله چې بل د ماشوم د تین خلاصو نو بس ټیک ده ګناه نشته وان اردتم او کچری تاسو غواړئ اندا چې تسترضعوا تاسو پرازعت ونی سی بل خذا ان دې مور نه ور کوي بل خذ ورته نيسي خبره بلونی پي ورک بلونی دایونی ورته اولادکم اخبل بچوتا فلا جناح نو ګنا نشتا علیکم پتا سباندی خو یو شرط پکشتا هغه دا اذا هر کلا سلمتم چې تاسو تسلیموي ا پیسې د هغه خذي
هڅه تا ورته خېدي چې مثلا زما بچی ته پي ور کوا زب میاشتې 15000 روپۍ در کوم یا دومره جامع بدر وغیرہ وغیرہ خو چې کله دا ور کوي ما هغه آتیتم چې ور کول دي تاسو د پاره څه تاسو ور کوي بالمعروف په خې طریقې سره دا حکم هم د دستور مطابق کی نه بس یاد کړئ نه ډېر کم دي چې خدای مجبوره ده او ته دغه مجبوری نه پیدا اخلي صرف د میاشتې 1500 ورته مقرره او یا ته مالدار یو خدای دې نه پیدا اخلي نه دلته هم معروف ده لفظ د معروف دلته هم ده واتقوا الله او يرجي الله تعالى وعلموا ابوها شيء ان الله بشكل تعالى بما تعملون اغملون جتاسو کوي بصير بنا ده اغه ګوري الله تعالی والذين وكسان يتوفون چمړشي منکم استاسنا ويذرون او غي پریک دي ازواجا ببيان يتربصنا نداس خذب انتظار کوي بانفسهن په خپل ځانونو باندې 4 اشهر میاشتي و10 او لسرذي کونډه خدا چې کله خاوند مرشي 4 مهینه 10 دن بغا انتظار کوي او دا ځکه چې کوم سره نن سړی مري او بیگاش به کورواله شوی دی اول ته بچی د خېټه د منتقل شوی دی نو دا په 4 مهینې لس ورځو کې دغه پته ولګي چې دا حامل ده او که حامل نه ده په دې بنیاد باندې څلور میاشتې لس ورځې دي او کچېره دا خزه حامل وي نو عدت به حمل ده به څلور میاشتې لس ورځې نه دي حمل ده مثلا حمل د 15 ورځې بعد وشو نو 15 ورځې بعد دا خزه آزاد شو کنه هم میاشتې اخلي نو نه میاشتې بدا پابند وي د بل نکاح د نه کول لپاره هغه د مطلق شي لپاره طلاق شي لپاره او دا هغه سړی چې هغه مرشي څلور میاشتې او ورځې دي ازواجن بیبیان یتربصنا پکار دي چې انتظار دیو کی بانفسهن په خپل ځانونو 4 اشهر میاشتې و10 او لسرذي څلور میاشتې او لسرذي او دا باغ کې احادیث هم دي چې الا ان تكون حاملا فعده ان تضع ما في بطنها دا هغه چا د پاره چې حمل نه چې حمل بیا خو حمل جای غشي بس بیا خبره ختم شوه پاتې شو دا خبره دلته حکم بلم ده چې خزه کونډ شولا د څومره کوي غم وغیرہ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان چاته جایز ندي چې هغه د 3 ورځې نه زیات غم او کی په خپل مړی پسې سیوا د خزونه چې خزه به څلور میاشتې او لس ورځې د خاوند په غم کې تیری او د لپاره هغه رنگینی جامې دا خاص کر میک اپ چې کوم موږ سواری واجونه دي دا عطر وغیرہ داسې چې کوم د عام د خزانو د لپاره جایز وي هغه بل چا کرتل د شپې د لپاره دا ورځ تلې شي خو چې باغ کې شپه نه او داسې تک نه چې هغه کې خامخا نمایش یا نمایا او داسې خپلوانو کې مړې وغیرہ اهم خبره وي نو به تلې شي خو چې شپه نه کوي نو الا نو دا څلور میاشتې او لس ورځې دا خزا په عدت کې دا او دا په دې وخت کې په خپل ځان باندې د غم هغه کپڑے یا جامې خړې وغیرہ وغیرہ دا بدا کوي خامخا پکار دا چې خوان کور کې تیر شي خو پابندی نه ده پکار دا اهمیت ده دې چې دا د خاوند په کور کې تیر کی خو ګال د حالات خنه دي یا بل خبره ده جنگ یا سړی د ملمانه اجازه شته چې د مور په کور کې تیرې یا د ورور یا د چا په پردې پورې ده هغه کې تیرې خو اولیت دې ته حاصل لږه د خاوند په کور کې دا د خاوند په کور کې ورسته یو بل حکم هم ده یو کال د پاره غرازي فایزا به هر کلا جی مکو فایزا بیا هر کلا بلغنا چې ورسیږي دا خذي اجلهن خپل نیټه تا فلا جناح بنشت گنا علیکم بتا سباندی فيما فاغ کار کې فعلنا چې وکړو دا خذو فی انفسهن خپل ځانونو باندې یعنی خپل حق کې بالمعروف په خې طریقې سره کدا خذ بیا بل ځای تزیب پلار کرزي یا بل نکاح کوي نو دا د خرګانې ته وای نه دا به پتا باندې ګنا نشته دا پتا به ګنا نشته والله اولا تعالی بما تعملون اغملون چې تاسو کوي خبير خبر ده اغه نه الله تعالی خبر ده ولا جناح ونشتا گنا علیکم دې هدا پوری حدیث ته بخاری شریف کی حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته وجنی بارک مور راغلا او ورته ویل چې یا رسول الله دا جنې چې کومه ده د سترګو کې بیماری ده مونږه د هغه بیماری په بنیاد باندې سرمه لګو ورته نو وی لګو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه مرګو څومره پوری څلور میاشتې او لس ورځې پوره شوی نه هغه وخت پورې ملګو صحیح شو ولا جناح او نشتا گنا علیکم پتا سبانی فیما هغه خبره کې عرضتم چې تاسو اشاره کوي عرض اشاره
به باغه اشاره ذریعہ سره باغه سره من خطبه